الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو او داغه ژوند تفصیل بیانېدو کوم چې هغه تیر کړو د الله سبحانه وتعالى لپاره، او داغه انسان دی چې د کوم وخت نه وته نبوت ملو شو او د مرګ پورې د دیرش کاله خالص او سوچه د الله سبحانه وتعالى لپاره تیر کړی، او د دې امت ته خیر خواهی لپاره، د انسانیت او د مخلوق د خیر خواهی لپاره، او په دې مهنت او کوشش کې چې څنګه به دا انسانان او دغه شنده پیریان دا به څنګه الله د جهنم نه بچ کړي او څنګه به دوی جنت ته ننوځي. نو داغه مبارک انسان سیرت بیانېدو د الله په توفیق سره، او باقي کې خبره د بدر روانه، د بدر د غزا او د بدر د جنگ تفصیل، دغه جنگ او دغه واقعي هغه تیر شوی د مخکې اسباب او څنګه د دوه لخرې یو بل ته مخامخ شوي، چې مخامخ شو نو سی چل شو. پاغه ټیم کې ایمانی واقعات چې کوم راغلي وغه موږ بیان کړیو، او دغه شان ابو جهل څنګه په میدان جنگ کې مردار شو. بیا دغه نه بعد دا خبرم تفصیلی بیان شو چې څو کسان په مسلمانانو کې شهیدان شيو، او هغه موږ ذکر کړو چې هغه سوار لس کسانو سره د نمونه او مشرکانو ته چیرېنو نقصان ډیر رسیدلو، دغه یو یا کسان مردار شيو او یا چیرېنو قیدیان شيو. بیا دا خبر واضح شيو او بیان شيو چې مکی ته څنګه خبر ورسېدو چې مشرکانو کم چې راغلي د مسلمانانو مقابله ته غوي وبیلله، دا خبر څنګه رسیدلو په ست طریقه رسیدلو، دې مسلې تفصیل هم په اخرنی بیان کې شوی. بیلته واقعه د اسود ابن المطلب چې هغه درې ځامن په دې جنگ کې وجل شي او مردار شي، هغه تم اشاره شي او بتوفیق الله. نن به ان شاء الله دا مسله بیانو چې مدینه ته څنګه خبر ورسېدو، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته څنګه لاړ، او مدینه ته چې ورسېدو نو استقبال څنګه وشو، او اهمه مسله کم غنیمت چې جمع کړو دا غي سره سي چلو کو، او بیا کم قیدیانی چې بولیو او یا دا غوي سره سم معامله کړو. مکه ته د خبر رسیدونه بعد خبر ورسېدو مدینه ته، کله چې مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالى فتح نصیب کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کسان ولېګل د زیری ورکولو لپاره مدینه ته ولېګل. نو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د مدینه دی بر علاقه ته ولېګو چې تالته کوم خلک ته غوي خبر کا، او دغه شان زید ابن حارثه رضی الله عنه د کته طرف ته ولېګو، او هغه کورونو ته چې هغه د مدینه په کوز طرف راځي چې تالته خبر ورک. د دینه مخکې چې د دوانه رسیدلې و مدینه ته، په مدینه کې منافقانو قسمه قسم اشاعات او قسمه قسم پروپاګاندا او خبرونه خواره کړیو مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د واپسینا او د دې دوه کسانو د رسیدونه، او د منافقانو رول له چاوي په هر ځکه ادا کوي. دا وخت نواله د وسه پوری وسوم په دې امت کې چې کوم منافقان دي نو دا غوي بل سکار نشتی خو صرف د مسلمانانو يرول
او د مسلمانانو کمزوري کول د دغوی مقصد دی. د مسلمانانو پلانې ملک به تباش، مسلمانان به ختم شي، مسلمانان به سکی، مسلمانان لاړو ختم شو. دا خو پلانی ځکه چې پلانی ملک حمله وکړه مسلمانان به ریزه ریزه کی، بس به کې دوی یره خطر د حرمینو ته وي. خطر څه ته ده؟ حرمینو ته. تخپل ځان خیال ساته، د حرمینو نه بیغمه شه. د دې لپاره الله سړی پیدا کړی، د دې حفاظت الله سبحانه وتعالی کوي او په دې سړوي کوي چې هغه خاص پیدا دی لپاره دی. ته خپل کار کوه، د خېټه او بچی ساته، به ورسته ګورو دې سره. ته د منافقانو کردار دې هر ټیم ادا کوي. مسلمانان يرول او مسلمانانو کې خوف او مسلمانانو کې بوزدلی خورول او دغوی اوسلی پسول چې دوی کمزوري شي او په دوی باندې دشمن زورور شي. مدینه کې د قشن اخبار چلیدو، مدینه کې اخبار د قشن چلیدو. والله سبحانه وتعالى په سورۃ احزاب کې دا خبره ذکر کړې ده. ان شاء الله کله ژوند راکو او من کړه د غزوه خندق سیرت بیانو چې هغه ته غزوه احزاب هم ویل کی. نو الله سورۃ احزاب کې دا خبره کړې ده چې دوی د ارمان د منافقانو چې دوی په باندو کې اوسېدې لري. ولې ځکه چې باندو کې جنگ نه راځي، نو چې دوی په باندو کې اوسېدې یسالون عن انبائکم، او چې دا خبرونه معلومه ولې. بس د دوی کار د څه سره دی؟ منافقانو کار د خبرونو سره دی. هاسي چلو شو. نو بیا به کې مشکل دی چې څنګه خبر راوړي چې هغه شری نه بیانې کنه. نو بیا هغه سکمې زیاتې پکې راوړي. سورۃ النساء کې الله سبحانه وتعالی منافقانو دې کار ته اشاره کړې. نو په مدینه کې ډېر ناشنا اخبار چلیدو او مسلمانان ختم شو. غر هؤلاء دینهم، سبحان الله دا خبره کوله. وې دا سره پاسه 300 کسان تری دی دین دوکه کړی دي. دوی دا مطلب دی چې بس دغه دین موږ سره دی چې موږ په هر څه زور ورشو. قم قلان دی ویلاړو ځاني تباکو. هم دغه خبره کېده. په دې کې زید بن حارثه رضی الله عنه راغی مدینه ته. او زید بن حارثه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګلو او دې په هغه اوخه باندې سورو کوم چې د پیغمبر وا چې دا غینو قصوا هغه اوخه باندې سورو او دې راغی. منافقانو چې څنګه ولیدو یو څه خوشاله شو، چغې او لقد قتل محمد محمد صلی الله علیه وسلم وجل شي. موږ ویلینو دغه اوخه دا چې شو هغه او وی دغه زید را روان دي ګډوډ شوی دی د ډیر رعبنا او د دې حالاتو د لاس وی هغه ته د پتم نشي چې سوی. وګورئ د دې اوخه ته د چې بری کوم اوخه باندې سور د پیغمبر نو چې شو پیغمبر څنګه چې دوانه کسان را ورسېدو مدینه ته ورانه وته مسلمانان ته چپ چپ پیرته وشو. خصوصا دې خبرې مسلمانانو په ځړ کې یو شک ورواچو چې پیغمبر خراله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نه غي چې څنګه دورانه وته هغه وته راجم شو. ټول یقیني خبر هغه ته ملاو شو چې نه مسلمانانو ته فتح ملاو شوی ده او موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی. سیرت کې راځي په هغه ورځ مدینه په تکبیرونو سره سمدي شو خو زیاده او د هر طرف نواز راغی الله اکبر الله اکبر د خوشالۍ. اسامه بن زید رضی الله عنه وی اتانا الخبر حين سوينا التراب على رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وی کله چې مدینه ته دا خبر را ورسېدو چې مسلمانانو ته فتح ملو شو، نو په هغه ټیم کې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لور باندې خوري چولې غم خوله. رقيه رضی الله عنها ودا د عثمان بن عفان رضی الله عنه خزوا او بیبیوه. د عثمان بن عفان رضی الله عنه سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دولونه وی او د یو چې کله وفات شونه به ول بل ور کړی و. بیا غدویم دغه په ژوند کې وفات شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لو كانت لنا ثالثه قبل وینو هغه به موږ ور کړی عثمان بن عفان رضی الله عنه.
عثمان بن عفان دی غزا کې نه شریک شوی او نو اسامه بن زید رضی الله عنه شریک شوی. وجهه دا بیان کړی چې عثمان خو د دې لپاره پاتې شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رقیه سره پاتې شه، د بیمار د پته نه لګي د حالات. او اسامه بن زید ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته د عثمان رضی الله عنه سره پاتې شه، نه کوم رسي ضرورت راځي ته به سره منډه وایي. نو د دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اجازه باندې پاتې شوی. په دې طریقې سره مدینه ته چې خبر را ورسید او څنګه چې موږ وی چې په وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور هغه وفات شوی او په هغه باندې خاوري اړول کېدی چې کله مسلمانانو ته خبر را ورسید. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلور لونه وی او دې مسلو تفصیل به ان شاء الله هغه د سیرت په اخره کې کیږي چې د رسول صلی الله علیه وسلم لونه زامن او نور خپلوان بیبیانی دې ټول تفصیل به بیا کوو ان شاء الله. دی وینم چې دینو زینب او در ټول نه مشره او رقیه ام کلثوم او بیا فاطمه رضی الله عنهن او فاطمه ټول نه کشره. دغه یو دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وفات شوی او د نور دریونه لونه د رسول صلی الله علیه وسلم په جون کې وفات شوی او د رسول صلی الله علیه وسلم دریونه زامن بالکل پوړو کوالی کې دغه په جون کې وفات شوی. صرف دغه یو لور ته پاتې شوی او فاطمه او غم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد یو څو ورځې بعد وفات شوی. لخر د مسلمانانو هغه په بدر کې 3 ورځې پاتې شو. دا خبره هم تاسو تیر شي بیان کې کړیو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بلکې عامه طریقه مو په هغه ورځو کې چې کله به جنگ وشو نو بیا به یو لخر 3 ورځې به التناسو چې کله به وګټره نو دغه به دوه فائدې راوته. یو دا چې د مشرکان بیا حمله وکي نو چې دوی وته دلته یي نو مخنیوي به وکي. دوی مده چې د دې د لاسه د مسلمانانو هغه رعب هغه به د مشرکانو په زړونو کې پریوسی خبر ویری خلک به ووري چې مسلمانان سره پاسه 300 کسانو یو غټ لخر لې ماته ور کړی دا بیا وته 3 ورځې التناسو بیا وته 3 ورځې التناسو نو دا به کې فائدہ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 ورځې التناسو د دینه مخ کې چې دغه زینه لخر خو زیدلې وي نو اختلاف پیدا شو په غنیمتونو کې او چې کله د اختلاف ډیر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ټول مال راوړي. چې کله غنیمتونه راوړي به ورسره تقسیم کړو. عباده ابن الصامت رضی الله عنه روایت ته وی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تلیو د بدر غزا ته نو باغه غزا کې وی الله مشرکانو ته شکست ورکړو نو په اخر کې خلک بیا په 3 ډلو کې تقسیم شو مسلمانان. یو ډله هغه چې به د مشرکانو په سلاړو د ډیر لري پوری دوی وزغلول او سیب کې مردار کو په لار کې چې واپس را نشي. دوی ډله هغه چې هغه مال غنیمت په چوکیداری کې ودرېدو چې دې ته سوک سو نه وای او درې ډله هغه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چاپیر ودرېدو چې دې سینه چې ته دشمن د بل طرف نه بیا را واپس شي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي. درې ډلو سره غوي تقسیم شونه. کله چې شپه شو او د خلک ټول را واپس شو اختلاف پیدا شو په غنیمتونو کې. نو بازو دا وی کوم چې د مال غنیمت چوکیداری کړي او راجمه کړي چې موږ حقدار یو ځکه چې موږ دا راجمه کړي دی او موږ ته ولاړو کوم چې وتی په دشمن پسې وغیز غلولي هغه چې نه تاسو زموږ حقدار خو نه موږ چې د دشمن د دې جنس غلولې دی هغه موږ شرمولې کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غیر چا پیر ولاړو هغه وینا موږ د پیغمبر په خوا کې ولاړو موږ غټ کار کړي. دې اختلاف دراتلو دوه وجې دي ساتي. اولنی وجه دا اولنی غنیمت ته چې مسلمانانو ته ملاویږي دي نو ځکه په کې اختلاف راغی. طریقه لا ده معلومه چې دا به څنګه تقسیمېږي نو دا غوی دا سوچ خپل چې بچا ډیر کار کړی دا ویو هغه ته ملاویږي نو ځکه اختلاف راغی. دویمه وجه دا چې دا طبيعه البشر د انسانانو طبيعت ته دي
او بار بار موږ د ملګرو ته دا خبره کوو چې کله چې تاسو صحابه کرام د انسانانو په مرتبه کې ګڼل نو بیا به دغوی په اختلافاتو په ډیر نه ورځي او نه به ورته بزله کې سره راځي. د شیعاګان خبيثان روافض چې څومره په صحابه کرامو په سریګیاد یا دغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو په سریګیاد، نو دوی ته دا خبره کول غواړي. ځکه زما یو پیر دی یو شیعه سره باسو او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې سه اعتراضات، نو ما هغه ته بس د مخ کې دا وی ما اول به موته په دې اتفاق کو چې د پیغمبر بیبیانی چې د انسانان وی کنه وی په دې به تم سره اتفاق کې. ما ته ته په دې کې څه کار دي؟ ما زما کار ټول دغه کې مثلا ټول دغه کې روانه، ته دا منی کنه منی چې انسانان وی یو زمنم چې انسانان نو انسانانو په منځ کې طبيعي خبره د چې اختلافات راځي. دغه سره تعلق نه ساتي د دینداري او د بيدینۍ سره. لکه اوس تاسو له مثال درکم، یو سړی یو واده کړي دویم کوي، دا ولني خزه په دې خوشاله زما خوند دویم واده کوي او کوي کو نو بیا به سره روغ یا همیشه د پاره منځ کې لازم جګړه راځي. دا دلیل په دې نه دی چې د مشرخ خزه بيدینه، دا فائدې ده ساتي. دلیل په دې نه چې د مشرخ خزه بيدینه او نه په دې دلیل چې د کشر خزه بيدینه، بلکې دا د انسانانو کې د زنانو چې جنس مؤنثي د دغوی طبيعت ته د دې سره ځان عادت کا په دې به فیصله نه کې یو چې پلاني خزي پلاني ته چغواله بس دا بيدینه دی پلاني او ته دي شي دام بيدینه پلاني د دینداري د بيدیني خبرې نه دي، دا طبيعت ته د دې خزو. نو دغه شان د انسانانو د طبيعت ته چې کله دوی یو بل سره وسیږي نو دوی په منځ کې لازم په خبر خورانه راځي کړي. تا دوی ما دوی انسانان دي. صحابه کرام په منځ کې اختلافات راغلي هیڅ خبره نه انسانان خو موت راولګو د دغه اختلافاتو په بنیاد باندې دروازه کولو کو د کنزلو صحابه کرامو ته او غوی ته بدر دوی او دې په خپل لکه اوس یو رافضي خبيث ولګي په ابوبکر صدیق رضی الله اعتراض کوي او د خپل پیدا د متعین لري په خپل پیدا د زنا نه ځان ته نه ګوري چې زما سحال او لګي به اعتراضات په ابوبکر صدیق کوي، اعتراضات په عمر کې، اعتراضات په معاویه کې، اعتراضات په عثمان کې او دي سو په نور صحابه کرامو کې رضوان الله علیهم اجمعین. دا شي څوک دا پوینټ راوړي چې دوی ګوره مال په منځ کې اختلاف وي کو دا انسانان دي په منځ کې راځي چې شو د دینداري او د بيدیني خبره نه چې موږ به دغه فیصله وکړو. ځکه الله سبحانه وتعالى د احد غزا چې موږ بیانول ته په تفصیل ووري کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان کینول په غرب باندې چې نه برا کوزيږي او غنیمتونه ورید او راکوش او باز پکې پاتې شو، الله ویل زور نه ور کړه چې دا شکست مستاسو د لاسه ملو شو. خو بیا په حق آیتونو کې الله مخکوي ولقد عفا الله عنهم د خلق ګره ما بخلی دي راتلونکو ته الله وی ګره خبره وبسینه کوي ګره. دا ته څنګه صحابه کرام د غرن را کوشو بغنیمتونو بسي دا دومره اوچت خلک دوی دومره صبر ونه کو چې صبر یې کړي دا قصې به نه کې. او مونږ لیدلې ایمانونه ډیرو خلکو ایمانونه مونږ لیدلې ریال او روپۍ ته نشي ټینګېدو چې کله صحابه کرامو خبر راشي بیا به د ځان نه دسي ته به جر اسمان نه را کوشه. نو د صحابه کرامو په منځ کې اختلاف راتله په غنیمت باندې دې د وجې دي. یو چې دا اولنې غنیمت ته چې مسلمانانو ته دي سي ملاويږي او دویمه د انسانانو طبيعت چې دا غوي دي چې په دې خبرو کې اختلافات راشي. الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړ او پای کې الله سبحانه وتعالى تفصیل د غنیمتونو د تقسیم بیان کو. هغه بیانو خو دغه مخکې د خبره یاد ساتي چې د جهاد الله سبحانه وتعالى د ډیرو هدفونو د ډیرو مقصدونو لپاره مشروع کړي چې هغه ډیر زیات دي. دلته مقصد دا نه چې د جهاد هغه د مشروع کېدو هغه اهداف بیان کو. ټول غټ هدف او مقصد د جهاد کول هغه د الله سبحانه وتعالى دین خورول دي، هغه حقيقي دین چې هغه د حقيقي خالق او د معبود د طرف نه راغلي. دغه د خورول یو طریقه ده، اگر کې طریقې نوریم دي
خو یو طریقه دا ده د الله سبحانه وتعالی په لار کې jihad کول. دغه شان یو هدف دام دی د اسلام د دشمنانو هغه ظلم او زیاته بندول، دا بندګي په jihad سره. لکه الله سبحانه وتعالی په قران کې دا خبره کړې ده اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق. الله اجازه ورکړې مؤمنانو ته د jihad، ولې ځکه چې هغه په ناحق وشته شوی دي د کورونو او د مالونو نه. وبل ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده قصه د طالوت او د جالوت او د داوود علیه السلام په سوره بقره کې الله سبحانه وتعالی سوی فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت. الله زما په اذن سره چې دینو داوود علیه السلام چې دینو جالوت ووجو، او د طالوت چې کم لخکرو مؤمنان غویل الله فتح ورک. بیا مخکې الله سبحانه وتعالی یو حکمت بیانوي د دې جنگ د دوی په منځ کې او د دې جهاد. نو الله سوی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله کچت ما دا باز خلق نه دفع کوله په دې بازو باندې، نو په دې ځمکه کې فساد عام شي. نو دې فساد ختمولو لپاره د jihad کیږي. دا به یو مقصد دی. په سورۃ الحج کې الله سبحانه وتعالی یو بل ناشنا حکمت ذکر کړي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. نو سچل بشي کچت د جهادونه نه لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. الله د جمعتونه د ګرځي د هر څه وران شي. دې جمعتونو کې چې دا بندگی کیږي د الله سبحانه وتعالی او مسلمانان د سي په امن او امان کې دي، د سدلاسه د جهادونو د لاسه چې الله سبحانه وتعالی د جهاد مشروع کړي د مسلمانانو لپاره. یو فائدہ په jihad کې دا چې غنیمتونه به کې ملاويږي. او دلته بنیادی مسله ده یاد ساتئ چې د مجاهد او د مسلمان په دې jihad کولو کې بنیادی مقصد هغه غنیمت نه وي. بنیادی مقصد لاعلاء کلمت الله، چې زورور شي خبره ده، چا زورور شي خبره ده الله سبحانه وتعالی د دې لپاره اصل jihad کیږي. بیا د غنیمتونو تابع دي، د دې غنیمتونو بیا تابع دي د دې په کې دن راځي. نور د بنیادی مقصد دانی چې غنیمت اخلم. ها کچته یو مجاهد دي سو کی چې زما jihad د پاره د الله د رضا د پاره د الله د دین د پاره او غنیمتونه به مخلم نوم جایز دي، سړي جایز دي. خو بنیادی مقصد به سنئ هغه به مال غسته یا غنیمت غسته نه وي. ټول غټه مسله هغه به د الله سبحانه وتعالی د دین د پاره چې د الله د دین زور ورشي. زمونږ د دې امت نه مخ کې او د اسلام نه مخ کې چې څومره امتونه تیر شوي دي، نو دا غوی دا طریقه وا چې کله به غوی غنیمت وګټو د کفارو نه به واغستو، هغه به کې خودو بیا به ور راغی او دا غنیمت به وخړو یا به وسیز. په صحیحینو کې دا حدیث ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان نبیا من الانبیاء فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت النار. یو پیغمبرو په پیغمبرانو کې چې کله الله دغه په لاس فتح ورکړه د مسلمانانو ته دغه د ملګرو ته، نو به غنیمتونه را جمع کړو کې خودو ور راغی، خو دې ور د غنیمتونه ونه سیزل. نو پیغمبر ته پته ولګی چې بدی کې یو کس ته چې هغه د غنیمت نسه پټکړي. بیا غوی تاسو کې چې څه پټکړي دي، نو غوی دسی د سرو زرو دومره ټوکړه پټکړي ولکه د غوا سرچ هغه راوړو بای کې خود نو ور راغی او د غنیمتونه وخړو. بد الله سبحانه وتعالى رحم او کرم دې په دې امت باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثم احل الله لنا الغنائم، او الله زموږ لپاره غنیمتونه سکړو حلال کړو.
یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې الله مال باز خبره خاص را کړې دي چې هغه نور پیغمبرانو لنی ور کړی او خاص دي امتونو لور کړی نور امتونو لنی ور کړی یو باغی کې دا ده چې دی امت لپاره جایز دي چې دوی غنیمتونه واخلي او هغه استعمال کی او خوري دا جایز دي دوی لپاره مخکې دا نه جایز کله چې اختلاف د صحابه کرامو په منځ کې پیدا شو نو په دغه ټیم کې الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړ صحابه کرام ته پوښتنه کوي رسول الله غنیمتونه سره بسکو الله وی يسالونك عن الانفال تپوس کې دوی ته نه په بار د غنیمتونو کې انفال دا نفل ته وي او نفل زیاتی شي ته وي نفل زیاتی شي ته وي لکه ما ته چې فرضی منځو کو سره سنت کو به ځای نفلی منځونه کو دا نفلی زیاتی منځ دی په فرض باندې کوي نه کینو الله دی نرانی سي نو ځکه وته نفل وای اصل بنیادی مقصد په جهاد کې د الله د دین د لپاره جنگیدل دي مالونه ملاوي ده د یو زیاتی خبره ده نو ځکه دې تسویل کیږي نفل وې دوی ته تاسو کې په بار د غنیمتونو کې لن جواب الله ورکو پاول کې به د تفصیل ورسته کړي لو د الله سبحانه وتعالى طریقه جواب الاول سوركو قل الانفال لله والرسول ورتوا غنیمتنا د الله دی او د الله د رسول دی الله اکبر وبیا غشن اوچت مؤمنانو ته چې دا و چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت وی قل الانفال لله والرسول الله سنه اوچت یا رسول الله بس سید الانفال لله والرسول له الله د الله د رسول دی توغلی شو حدیث یو ناشنا قوم چې قران به دغه په محکوي حدیث به دی لکه په اور باندې جوبو واړه خبره ختم شو دا ته پوښیم به ونه کو یا رسول الله چې جنگی دی یا رسول الله پلانې چې به شهید شوی د پلانې شهید شوی د پلانې غسورلې چې به ختم شوی دا زمونږ د دومره ورځې چې موږ بهارو د کورونه چې موږ پرې خو دیو د هر څه قل الانفال لله والرسول خبره ختم شو بیا الله تربیتک فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم الله نو ویریږي الله وتوي او بخپل منځ کې اختلافات م پیدا کوي د غنیمتونو د پاره بخپل منځ کې اختلافات دا م پیدا کوي واطيعوا الله ورسوله او خبر منی د الله او د الله د رسول ان کنتم مؤمنین کچته تاسو یې مؤمنان دا نصیحت وت الله سبحانه وتعالى بدیږي کو دغه ایتونو کې مخکیم بیا الله د مؤمنانو صفات وت بیان کړو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي چې کله وت الله را یاد کړي دغه زړونه ورپیږي په جړایش الذين يقيمون الصلاه منزون کوي ومما رزقناهم ينفقون خرچي ورکي زکاتونه کوي صدقې کوي اولئك هم المؤمنون حقا هم دقه چې صحیح مؤمنان دي و دې ځکه الله خدا خبر بیان نه کړ چې مال غنیمت به څنګه تقسیمي که بیان کړه نه صرف سوې د غنیمتونو مسله چاته واپس ده الله او د الله رسول بس خبره ختم شو الله دې سي تابعداري لکه څنګه چې صحابه کرامو کوره د قران او د حديث الله دې مونږ ته را نصیب کړي چې خبره وبګډيري نه کړي الله او الله پیغمبر بس خبره ختم شو نو باز چې بوې د شریعت او چې کله د خلاف خبره به کېراشي به شریعت خوخي به د شریعت سره نه لګي ځکه د مخ کې ورځو کې د یو کس مسله وا راغله زما باره کې معلومات کول نو به ویل دی یو کس ته چې زما دې څه مسله ده او فیصله په د باندې کومه خدای اول نه معلومات به دی کول کچته د فیصله زما خلاف راځي نه چې به نه کیږي کله فیصله زما خلاف نه چې بیا نه کیږي دا خپل شریعت منلی او دا خپل مسلمانی راول نه ته پوسو داغه مطلب خو دا چې هغه باز عادت کړی دي نام نهاد جاهلانو چې راول نه خبرو کو چې تاسو زموږ سیډواله او چې تاسو دي لکه دا وکیلان چې د دنیوي منډي وایي لا شریعت چراغ کدی به کې سر زی سر دا سر به کې ختمه کمال زی مال به ختمه ک بچی به کې بیلی دا بچی به ختمه دا هر څه به ختمي
خدای الله شریعت په هر څه باندې صحیح اب ضروري او هغه بوچتي دیږي کو الله تفصیل بیان نکو بیا هم د سورۃ الانفال کې چې تاسو کله قران تلاوت کوئ نو اولنې مخ دویم دریم سلورم پنځم پشپغم مخ کې به دا مسله تفصیلا راغلې ده مالته به الله سبحانه وتعالى غوي تویلی وعلموا ازدکی دا مسله الله وتوي دې دا مسله واضح شو چې غنیمتونو دا مسلې زده کول پکار دي مسلمانانو ته وعلموا اول خو غوي توي الله او الله رسول کار دي زار شم قربان شم په صحابه کرام بیا هم غلی نه غږی نه دی کړه خو بیا ته الله تفصیل بیان واعلموا ازدکی دا خبر انما غنمتم من شيء هغه چې تاسو څه شی غسته د غنیمت کې څه شی یعنی هر شی فان لله خمسه وللرسول الله د الله رسول به کې 15 مېسه ده 15 مېسه چا ده الله د الله د رسول د دې شرط باقي سوې سي پاتې شو سلو دا 15 مېسه چې کومه ده 15 دي سلور له بیا راځو اول د 15 مېسه ذکر کو دا 15 مېسه چې کومه د الله او د الله د رسول شو دا به څنګه تقسیمي فان لله خمسه 15 مېسه د الله د پاره تويست ملاویږي چاته ولي الرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ولنه نصیب او حساب توبه سي الله د پر او الله د پیغمبر د پر سره الله د پر چې وس وای بسکو او د الله د پیغمبر د پر دا به د مسلمانانو په عام مصالحو کې خرچ کیږي د مسلمانانو په عام مصالحو اگر کې د مسلو کې اختلافات شته د بعض علماو خو موږ راجح قول ذکر کول علم عند الله دا کوم چې الله او د الله د رسول د پر شوا دا به د مسلمانانو په عام مصلحتونو کې خرچ کیږي به دویم شو ولی ذل قربا او خپلوان د چا خپلوان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه په بنو هاشم کې راځي یا په بنو المطلب کې راځي او دوی ته وبکم برخه ملاوي او دا بنو کته کیږي چې دوی کې مالدار دي او که غریب دي نه مالدار ته وبکم یې سم ملاوي او که خزر او که سړی هر یو ته ملاوي دریم یتیمانان هغه مشومانان چې د بلوغ نه مخکې پلار مرشد هغه به کمی سده سلورم فقیر او غریب او پنځم هغه مسافر چې هغه سره دومره مال نه چې خپل ځای ته واپس ورسي د جهاد د مسلې ګور ډېر ګراني مسلې خو د زمونږ د بازو دینن سبا غب جوړ کړي هر یو چې دینه مجاهد دی هر یو سره مجاهد فیسبوک اکاؤنٹ به کولو کړی ځان له نوم مجاهد یې خو دی په کوم ځای کې فیسبوک کې کړز یو باندې فتوا راځي او بل راځي پلانې مرتد پلانې کافر پلانې مرتد پلانې کافر پلانې ملک ټول کافران دي د پلانې ملک بادشاہ مرتد دی د پلانې سره د جهاد نه لو بل لار نشته د سبب جهاد پلانې چې مرداري کې دی حل له پلانې وته غرور ما تخپل نوم خو ځو خو ته کم ځکه مفتي صاحب استغفار درش مفتي صاحب مجهول الذات سره دی مجهول الذات سره ذات نوم اسم ندي معلوم خدای چې فتوو ماشين دی ډیر کسان زما به تجربه ده کنه بعض زما خاطر غلو د چې ګرم کې لګ صبر به مې یو مسلې ته پوښتنه دې مسلې کې وسکه به دې کتره کتو خو نو ما خو اول چې علم زده کې به دغینه بعد خبرې کې او به د جهاد مسله دې کې خو ویني تویدو مسله ده دې کې ویني توي په دې کې خو به عالم هم هغه عالم خبره کوي چې غیر رباني عالم او قران او حديث علم وسره هر عالم په کوم ګوتی نشواله او تر هغه صرف چې دنه یو دوه ټکی زده کیو یو دوه ایتونه زده کی اقا دوه ایتونه به وي بس چې کوم ځکه کینی هغه دوه ایتونه به چې کوم ځکه به کینی قاتلوهم يعذبهم الله بيديكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
مشرکان ټول مردار کوي چې کوم ځای کې ملاوي نبی ابو ته وی د عوام دي وی چې څوک دا نه مني کافر دی کنه هغه یو کافر نو پلاني ته به ته سره پلانې کافر نشو دي څه به یو خبره توراتو کې یو مسلمان به د اسلام نه وبس نو د جهاد د مسلې د علماء کرامو کار دی نه دا چې دا به د عوامو بلاس کې او عوام به بګي ګوتیو نه د فیسبوک او د واتس اپ خبري چې ته په فیسبوک او په واتس اپ کې فتوی چلے او دا ستا کار دی دا د دوی کار نه دی دا کار د علماو دی او هغه علما چې په قران او حدیث باندې پوهیږي الله دې به مونږ پوه کړي ها پاتې شي شي سلور دا سلور به تقسیمیږي د مجاهدینو په منځ کې خالص هغه مجاهدین چې کوم دی جنگ لته کده مالداري او کده غریب دي کده نشي چې دا غریب د پاره غنیمت مالدار ته ملويږي او غنیمت غریب ته ملويږي صحیحینو کې دا حدیث ته عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما دوی سي د سورلې د پاره دي او یو ایسا د دې پیاده د پاره شو نو سی وسړې دي هغه په jihad کې د وسره سورلیم د دیم د سوې سی به ملوي کېده دوا درې ځکه چې دوه د سره پاره دي دوه خود سورلې شان جعل للفرس سهمين د است پاره یا بل سورلې د دوش چې په دې باندې په دې اس باندې د جنگ کړي په دې سورلې باندې د سوري او جنگي کړي نو د سره سورلیم د دیم د نو سو شو د لپاره درې صرف سورلی دا سو دوا او صرف دا پیاده دی یو په دې سره غنیمتونه تقسیمیږي بدلته یو فائدې او ساتي یو غنیمت مال غنیمت او بلته لکې مال فی او مال غنیمت کې دا فرق دی اگر که بعض علماء دا یو شی یو نه دی د غنیمت مبارک علماء وی ما اصابه المسلمون من الكفار عنوة بقتال اغه مالونه چې مسلمانانو تر لاسه کړي د کافرانو نه په زور او په جنگ سره په قتال سره دي کوم مال ولکې غنیمت وما كان من صلح بغیر قتال او کوم مال چې بغیر د جنگ نه مسلمانانو ته ملو شي نو دا کوم مالی دا مال فی ها د مال فی تقسیم د مال غنیمت نه جدا دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینه په بازو يهودو باندې حمله وکړو دغه مالونه واغستو دغه تقسیم به څنګه کړو د مسله ته اوس نه بیانوم چې تاسو ته په شوق کې ان شاء الله په هغه ځکه به بیان کو چې مال فی تقسیمول د دې به څه طریقه ده مال غنیمت خو واضح شو خو مسله پاتې رسې شو د مال فی د ان شاء الله په خپل ځکه بیانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ورځې په بدر کې پاتې شو او بیا چې د مدینه طرف ته روان شو او دغه سره هغه قیدیانو د مشرکانو چې هغه څو کسان دي او یا کسان دي او مال غنیمت هم د ځان سره واغستو چې هغه د مشرکانو ناغستو او پغې باندې مشرکو عبد الله ابن کعب نو کله چې الصفرا وادي ته ورسېدو صفرا وادي ته دغه نه ووړېدو بیا نږدې یو غونډې و چې هغه ته وخت هغه ځکه دمه وکړه الته دوی پارام شو او به غنیمتونه په ټولو باندې مسلمانانو باندې تقسیم کړو انځمه یې ته واغسته سلور یې په چا تقسیم کړو هغه په مسلمانانو باندې تقسیم کړو صفرا علاقه د جوړ رسیدو نو امر یو کو چې النضر ابن الحارث د مردار کوي د بری قیدیانو کې النضر ابن الحارث تشتیادی نو نضر ابن الحارث هغه مشرک ته چې د مشرکانو د طرف نه جنډه د پلاس کې و د جنگ جنډه چا پلاس کې و هغه نضر ابن حارث پلاس کې او د قریش پر لوی مجرمانو کې اسلام ته د سخت نقصانونه رسولي دي او مسلمانانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات تنگ کړي چې بعض واقع دغه ما په مکی دور کې بیان کړي وي نو ځکه د سره گزاره نه و پکار بالکل
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفرا علاقه کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی پاسه او د نضر بن الحارث نه سټو نغه پاسه د نضر بن الحارث په لار کې مردار کو چې کله دی علاقه ته ورسېدو هغه ته ویل کېږي عرق الظبيه عرق الظبيه دی علاقه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېدو واپس روانو مدینه ته نو امر یو کو چې عقبه ابن ابي معيط د مردار کړي د عقبه خډیر واقعي به تصور دی د مکی دور کې دا غي انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کعبه په خوا کې سجده لګول او موزیک او د وخانو ګندګي راوړو دغه په وګ باندې او دغه په ملای چولې و وخت او سیده کنه یاد خدای انسان د دوه مواقع ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صادر نه راخکو د صادر دغه په دې مری کې خته بالکل نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ساوته نو باغ ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او دوی تقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو دې سره وجنی چې هغه دوی چې زما رب الله نو دي ظالمانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرخو په چي شروع وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا واقعات ته تفصیلا بیان کړی و چې دغه نه بد بیسي چل شي او ابوبکر صدیق به دومره زخمی کو چې کور ته ویولو بیا غبهوش الغرض خدا غي انسان دی سیرت کې درځي چې عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلو وی دا عقبه مردار ک ابا سیرتونه کې راځي چې دم علي بن ابي طالب رضی الله عنه مردار کړي عقبه او دغه مخ کې نضر بن الحارث د دوانه چې نو علي رضی الله عنه مردار کړي دي والله اعلم د دې دوانو د مردار ول د واجب په مسلمانانو باندې ولې واجب چې دا صرف قیدیان نه دي کنه دا د اسلام مخالف غټ دشمنان دي او دوی اسلام ته هغه نقصان رسول دي چې هغه بل چانه دي رسول په دې باندې جرمونه ثابت دي ځان له نو دې سي قیدی څنګه دي معاف کړي شي نو ځکه د دوانه نضر بن الحارث او دغه نه بعد سوق عقبه د دوانه په لار کې مردار کړي دي مدینه ته رسیدونه مخکې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روحا علاقه ته ورسېدو نو د مسلمانانو د مشرانو ته دغه ځکه ټول ولاړو په لار کې یو ناشنا استقبال په مدینه کې ناشنا استقبال مدینه باندې چې کوم خوشحالي و او په مدینه کې چې کوم هغه روحاني او ایمانی موسمو کې انسان اسی ذهن کې تصویر جوړ کې سره چې ناشنا واخبو چاولنی معرکه د کفر او د اسلام په منځ کې هغه سرته ورسېده او فتح به کې مسلمانانو ته ملاو شو او مسلمانان واپس روان دي څومره غټه خوشحالي به په مسلمانانو باندې نو ځکه د روحا علاقه کې چې دینو د مسلمانانو د مشران ولاړو راوتی او بهر ته بیا د مدینه ته چې نږدې کېدونو د چا رونه ولاړ دي د چا پلار ولاړ دی د زوی په انتظار کې د چا زوی ولاړ دی د پلار په انتظار کې د چا خزه ولاړ د خاون په انتظار کې او د چا مور ولاړ دی د زوی په انتظار کې هر سړی خپل کسته ولاړو خوشاله چې دوی د څنګه ورسي روحه علاقه ته داخله کرالو او مبارکاني پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکول نو سلمہ ابن سلامہ رضی الله عنه هغه دي کسانو ته ناشنا خبر وکړه چې دا مبارکاني پیغمبر له ورکول او مسلمانانو له داخله خروتي وکړه نو سلمہ ابن سلامہ رضی الله عنه هغه ما الذي تهنئوننا به تاسو د شي مبارکي موږ له مبارکاني راکو په الله د قسم غره د مبارکي خبرې نه دي مبارکاني خلک اله ورکې چې د سم زورور قوم سره ملاوي شي او دا غوینه وګټي مونږ خو د دې قوم سره ملاوي شي وي بوډاګان او لکه د دې بوډاګان چې د غوی د جسم وختري جیدلی او ختم شي مونږ بوډاګانو سره مقابله و په دې کې د ایمان دی څه دا خبرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکیش وته یا ابن اخر واره اولئک الملا تجیده د ګوره د قوم مشران کمزوري خلک نو دا خو د ایمان چې د کمزوري ښکاری د نور رسول سمته دا وسوک دی دا د مکه سرداران دي ټول عرب تیری ټول عرب د دوی ما تحت ته
دا خلک دي چې د دوی فیصله د دوی جرګو شي به څوک بره خبره نشي کول دا خلک دي چې جنگونه پیژني او جنگونه دوی پیژني اولئک الملا دا مشران دي ورواره ناشنا ماحول په دې کې سید ابن حضير رضی الله عنه راغی انو تل راغی یا رسول الله لا شکر چې الله مسلمانانو له فتح ورکړه او یا رسول الله ستدر واپس کېده مدینه ته زمونږ د سترګې یخې شوې په دې باندې خو به ته دا یا رسول الله زه د بدر نه پاتې شوم خو ګوره ماته دا پته نه و چې ته به دشمن ته مخامخ کېږي او په دې کې به جګړه ما خو چې قافله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صدقت رښتیا وای ماته پته تفصیل ته ضرورت نشته مؤمن خبره واضحه د مؤمن خبره واضح خو د منافق مسله واضح چې مؤمن انسان دی یا رسول الله مونږ ګره دي کوم ته پته وای چې جنگ به موږ سره ټول رسول ته ماته پته رسول صلی الله علیه وسلم ننوتو مدینه ته دنیا خلقو په مدینه کې اسلام راوړو د رسول صلی الله علیه وسلم د رانوتونو ورسته ځکه چې ته پته ولګی چې اسلام زور ورشو ها نو دغه ټیم کې منافقان پکې را پیدا شو مشران لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول په دې ټیم کې اسلام قبول کړی دی ظاهرا وسره وای ولې چې دا منافق دی نو دم د یری نه اسلام قبول کو چې دا خبره ډیره بل طرف ته وړي چې د مکی قریش ته هزیمت ملو شو هغه خلکو ته زمون بګوره سکی نو بس دمو ما اسلام قبول کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله را ورسېدو مدینه ته یو ورځ بعد پس قیدیان را ورسېدو چې هغه سعودي او یا آتش پیته ادوتی په لار ختم شو د سوره ورسېدو آتش پیته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قیدیان دې ملګرو باندې تقسیم کړ او به دا وصیتو کې چې دوی سره به د خیر معامله کوي دومره ناشنا شریعت ته زمونږ زلت هغه تفصیل نظم بیا به خبره بل طرف ته لاړ شي خو تاسو به ان شاء الله کچته دي سیرت الله مال ژوند را کو د بیانولو او تاسو له ژوند درکو به تاسو واوریدو نو زه په زه به تاسو واوري چې پیغمبر معاملات د قیدیانو سره څنګه او د مسلمانانو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو مسلمانانو ته د قیدیانو سره خم معامله کوي دلته دا مسله د ساتي چې څوک د سره څنګه ته سره هغه شامه کوي بلکې ته سره خکو چې د متاثر شي صحابه کرام خو به د پیغمبر خبره بسو منله نو صحابه کرام سې چلو کو هغه وسه دومره ښه شروع کړو چې په خپل باغوي کجوري خوري جون به په کجورو تیرو گزاره به کول او د دوی لپاره به روټي تیاروله د قیدیانو لپاره به روټي تیاروله په خپل به کجوري خوري کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته ورسېدو اوس مسله د قیدیانو د چې قیدیانو سره سوق نو مشوره وکړه د صحابه کرامو سره تاسو یې دی مبارک درې مشورې را لې اهمي یو دا چې پرې به دو فدیه به تیوالو دوی مده چې سټونه به تیو درې مده چې و به سيزو ور وته واچو هم مشهوري دغه دوی باز وروتونه کې درې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته وی ته دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خاص ملګری ده دنه اول مشوره اخلي ته هغه یا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيره والاخوان یا رسول الله ټول تر زمن دی خپلوان دی یو خاندان دی یو قبیله زما خدای راي چې ته دینه فدیه واخلي آزاد به نو دغه به یوسف ایدی فيكون ما اخذناه قوه لنا على الكفار دا کوم مال چې موږ واخلو دغه د لاسو موږ ضرور شو او دیمه فائدہ ده چې کی دی شي الله دوی ته هدایت نصیب کینو دوی به زموږ په دې صف کې ودرېږي زموږ سره ملګری شي د دوه نشنا فائدې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کړې د فدیه د غستو او د قیدیانو د پرې خودو کم ده دې مال به موږ ضرور شو او د کې دي شي مسلمانان شي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ما ترى یا ابن الخطاب د خطاب زوی تسوي
او د رسول سلام هغه دوی ملګری چې په هر ځای کې دنه مشوره اخلي هغه تی وی والله ما ارى ما راى ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه رای زما خو خنه شو د زمانه لکی تی ولی ستاسو رای د زما رای خدای د چې تم پلانې ته پرې د پلانې په زما خپل د پلانې د دوی سټونه بزوم او علی رضی الله عنه پرې د عقیل ته دی دغه نه سټوي حمزه پرې د هغه پلانې ته او پلانې پرې د پلانې ته د ټولو یاد پرې د چې الله دشمنانو ته پته ولګي چې زمونږ په زړه کې د مشرکانو سره سم محبت او نرمي دانشت یا رسول الله د خطور کفر مشران دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټیم کې ابوبکر صدیق ته وی ته په دې نرم دلی کې دي شي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام هم دا وی چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یاله که ټول عذاب ورکین استاد بندگان او کته بخینو ته زورور بچای بخل امشي او یاد چې تا کی صفت د ابراهيم عليه السلام پروت ابراهيم عليه السلام سوي رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني يلا سوق چې زما تابعداري وکړه د زمانه شو زما ملګری شو ومن عصاني او چا چې زما ونه منله سلوجي ابو ویلی زما چا ونه منله تبایکا ومن عصاني فانك غفور رحيم يلا ته بخانه کوونکی عمر ابن خطاب ته وی چې تا کې دا خوې دي سیده لکه څنګه چې موسی عليه السلام هغه خیری کړي ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم چې په دې زړونو ولا او په دې مالونو ولا عذابونه راول دا ولا سخت او ختم وکول او دا شان نوح عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يلا یو کافر مپرید په دې ځمکه باندې ګرځیدونکي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا خبر وکړه خو بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبرې ته مایل شو او دغه خبره خوښ شو او دوی چې دوی نه به فدیه واخلو دوی نه به فدیه واخلو سحر لبیا په سباله عمر بن خطاب رنوي چې زلاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او ابوبکر پسې وهما یبکیان او دوانو جړل وی موتی چې رسول الله اخبرني ماذا يبكيك رسیشی ته په جړه کله یا رسول الله او استاد عملګری ولي جاړي فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت نو کچته د جړه وږي زبر سره په جړه شم کې د جړه و جنې ځان خو بدی شي کم کړي لکه سړی چې جاړي رسول صلی الله علیه وسلم ته وی دا فدیه د لاسه عذاب دی ونی ته نږدې راغله یوونه وته خو فدیه چې مونږه غستیو یعنی الله سبحانه وتعالى د چا د رای مرسته وکړه د عمر بن خطاب رضی الله عنه الله باغ ټیم کې ایتونه نازل کو ما كان لنبي ان يكون له اسرى پیغمبر له نو پکار الله وي دا په دې دلیل چې ګور الله په حق ویلو کې حیا نه کوي وي چې نه و پکار پیغمبر له نو پکار ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض دا قیدیان جوړول او بیا په فدیه سره دوی زادول دا نو پکار تر دې چې ډیره وینه توې کړې وي په دې ځمکه باندې وجدا دا چې دا ولنې جنگ دی او په دې ولنې جنگ کې چې وینه ډیره توې شي د مشرکانو نو په مستقبل کې به مشرکان یریږي د چانه مسلمانانو بالله سبحانه وتعالى غیتونه کې مخ کوي لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم کچرت هغه فیصله د الله نه کوم چې مخ کې شوی د عذاب بدرغلې وي هغه فیصله د الله سره فاما من بعد واما فداء الله بخپل ویلي چې دې قید یا د قیدیان آزاد کی او یا دې سو اسی آزاد کی او یا دې فدیه واخلي آزاد کی نو مسله خو الله د مخ کې نه بیان کړي نو کچرت دا مسله نه وي بیا به عذاب راتلی نو مسله شتي کنه خو دې ځکه صرف خبره د دې د چې غوړه دا الله وي
چې تاسو قیدیان دي چې نه پرې خو د بفدیه سره دم ختم کړي دا غوړه وا نور د دې د کار سره دا کاری جایز دی ځکه الله په دغه آیتونو کې مخکې وی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا دا کوم غنیمتونه چې به تاسو غسي نو خوري حلال دي تاسو د پاره او د دوی نم چې کوم فدیه غسي هم جایز دي خو صرف دومره چې اولنې جنگو نو په اولنې جنگ کې سړي تویول پکارو وینه ډیره تویول پکارو چې هغه په زړونو کې روح راغلی وي هغه په زړونو کې ير راغلی وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فدیه قبول کړه د قیدیانو نه بس پکې دي سړي چې هغه اسی پرې خو دي شي دي بس قیدیان دغه شان آزاد کړي او بعضو نه فدیه غسه او فدیه دي چې د 3,000 درهمونه د 3,000 درهم پورې بوا څوک ځان آزادول غواړي نو سو پیسې ور کوي د 3,000 نه د 3,000 درهم پورې ها بل پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دام یو فدیه کې خو ده چې مدینه والا دوی لیکل وستل نورزي او مکی والا دوی لیکل ورتلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازو باندې دا فدیه کې خو ده چې تبه د مدینه لسو مشومانانو ته لیکل خې نو کله چې دې لیکل زده کی او پای کې ماهر شي بس آزاد شي او بازو دې شي فدیه خو ده او دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا امت د تعلیم امت ده دا بس په دې په خر کې من شډل بدل وي شي شډل بدل ته بسو چې شډل بدل ګرځي نه به دینو کې نه به دنیا وکي د دې امت ته پر دې خلک پکار دي چې هغه سره دینی تعلیم وي او هغه سره دنیوي تعلیم وي موږ غواړو چې په دې غټو ساينسدانانو کې کم چې په دنیا کې دي په دې کې مسلمانان موږ په سټیج باندې وینو هغه ورځ به موږ د زړه باغ شي د جازونه چالو زی موږ غواړو چې په دې کې زموږ مسلمانانی د مزایل چې جوړي موږ چې دې کې زموږ مسلمانان وي غټ ډاکټران چې زموږ مسلمانان په دنیا کې غټ ډاکټران وي د جغرافیه علم نور دي علم چې د زموږ د مسلمانانو سره ډیر وي او ناشنا خبره ده چې دا علم د ډاکټرۍ د طب او جغرافیه او د علمونه او فیزیک او کیمیا د اصل ګره چا جوړ کړی دي د مسلمانانو جوړ کړی دي ګره د حقیقت د کفارو منی انګریزانو منی هغه د تاریخ بیانې چې د مسلمانانو علماو جوړ کړی دي هغه سره د علم نه هغه علمونه چې زمونږ مشرانو جوړ کړی زمونږ نشاته پاتې شي موږ نصیب ته پوس د فیسبوک کوا او ته پوس د واتس اپ رانه کوا او ته پوس ران د دې کو چې پیسې څنګه ګټي او بچی دي سود او شهوت پوره کې او کنه پوره کې اور هر ستلی دا امت دین دا نه یوازې ته صرف دین یې او د امت خدمت وکړي دین ته وي په کومه طریقې سره چې د امت خدمت کیږي وکړه په کومه طریقې سره چې کیږي تاسو مثال والی ډاکټر ذاکر نایک چیرې د پاسل کې غبل ډاکټري کړي کوم چې طب غدا الله ولدا په اور کړه په دغه فن کې په دغه دعوت کې هغه انسان چې انګلیش ولا ورته او دنیوي تعلیم وسره زکه دغه زیته ورسېدو او کله د سره انګلیش نه د سره دنیوي تعلیم نه دی ټول غیسته نشو تللت ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې بعضو قیدیانو ته وی د مسلمانانو د بچو ته سبقونه خایي بیا هم پریوت خپل بچو باندې سبقونه وای دینی او دنیوي خو دینی به بنیادی مسلې دنیوي وسره وته خایي د سنه چې الټه کې خبره مغواړو بخپل ده چې دې مسلمانانو کې دې مشره به ذکر نه کړه بګونی ملګری سره ملاو شمرته وې زه انجینیر یم زه ډاکټر یم زه پلاني شکار کوم پلاني اداره کې مې پلاني کې زه ته خوشاله شم ډېر سخت چې الحمدلله زموږ ملګرو کې دې خلک شي چې الله ول دومره اوچت عقل ور کړی چې دومره اوچت ځګي کار کوي هغه موږ غریبانان دغه په دغه پورې خطرې په تنخواه پورې او په عمر له دغه د تنخواګانی عمر له دغه د دیاړیانی د کوشش نه کوي چې انسان بره بسنګ شي صرف پیسې ګټل خو مقصد نه دی کنه صرف پیسې ګټل مقصد د دې امت سره خو چتول واړی کنه د دې امت ته پر خو عزت هم ډیر ول واړی کنه دغه طریقه دار چې تاسو صرف تنخواه او پیسو ته ناسي او خزو بچي وساتي
الله دې موږ له توفیق راکړي چې د خپل امت خدمت وکړو. ما وی چې بعض قیدیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسی پرې خو لکه المطلب ابن حنطب او صيفي او دغشن یو شاعر ابو عزة الجمحي مشهور شاعر د مکه کې او د خپل نوم چې دین عمرو بن عبد الله دی. ابو عزة الجمحي د په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بدر دویل په شاعرۍ کې نو کله چې د قیدیانو کې راغو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو بس بجړا شو. وی یا رسول الله د بچو د پاره بسو کې کوم چې شاته پاتې شي او مینت او زاری شروع ما پریدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چت اخلاق وی د سید تم موږ به پریدو خو بیا وګوره سنه په شعر او شاعرۍ کې موږ پس وینه سبنه معهدی کو لوزیو کو چې بیا بسنه بیا د وحود سیرت به ان شاء الله بیانو په نږدې درسونو کې. د وحود د غزا کې چې کوم قیدیان راوستل شي او بای کوم ډیر راغلي په دین پیروم قیدی شي او د ویلو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بدرت بیا مینت او زاری شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی کدی په لمه پرې خو دی بیا برابر سي په مکه کې دا وی چې بیا برابر سي دا وی چې دوه پیری می دوکه کړي دا په ځان پوه نشو دی په لمه افکې دي نشته. نو د وحود نه بعد بیا سکو بیا ختم کو به مردار کو خو د بدر قیدیانو کې چې کله راغی نو دی پرې خو دا واسی پرې خو دا ویزه سبحان الله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوم ابو العاص رضی الله عنه هغه په دې قیدیانو کې د پاول کې کافر او ورسته مسلمان شي او د په د باندې رسول صلی الله علیه وسلم لور زینب واده وا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فدیه قبل ولید قیدیانو نه په دې کې یو امیل راغی او د خزه زینب رضی الله عنها هغه هجرت لنو کړه غلا په مکه کې ودوی نه را پرې خو ده یو امیل راغی رسول صلی الله علیه وسلم حیران شو پسترو کې وښ کړل د خدیجه امیل رسول صلی الله علیه وسلم د امیل چا وی دا زینب را لګل وي زما د خاون را پرېت دا غزینه ول امیل را لګل او دا دی واخلی او زما د خاون دی پرې دی یعنی اثر حسنو رسول صلی الله علیه وسلم پسترو کې وښ کړل چې کله د خدیجه رضی الله عنها غامیل ته وکړه هغه تر یاد شو بیا خپل لور تر یاد شو نو ملګرو ته دا وی که تاسو غواړئ او تاسو خو خیدي چې عجز انسان ګور امر نه کوي چې عجز انسان په تاسو لازم کې بده مخ ونه مومي او نه براشي د قیامت پورې چې کې خو پیغمبر دی عام مشروم نه ویلې شي چې سی پرې وی که تاسو خو خیدا امیل به واپس ولېګو دا ابو العاص پرې دی او دغه موږ یو شرط وتړو او یا رسول الله څنګه چې تاسو خو ناغه پرې خو او دی وته وی چې ته زما لور را پرې دی هغه له اجازه ورکې د هجرت هغه ته سید نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی پرې خو دا غزینه زینب رضی الله عنها وروته هغه ته اجازه ملو شو هغه هجرت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه او بعض یو سو نور ملګری دی ولېګل یو زیتا او هغه ته وی چې زما لور زینب را روانه ده نو باغ زی کو ته انتظار وکي چې کله هغه زی تر ورسینو بیا بیره ولای به د اسلام واقعا چې د څنګه مسلمان شوی دغه په یو موقع کې بیانوم په دې سیرت کې راځي ان شاء الله. په دې قیدیانو کې یو قیدی سهیل ابن عمرو ډېر فصیح انسان او د خطبه کولې تقریرونه او ډېر جبور انسان او د خلکو د زړونو به راخکودو خپل طرف ته خبرو سره. نو چې کله په قیدیانو کې دی ولید شو عمر ابن خطاب وی یا رسول الله وی دا خو عمرو دی سهیل ابن عمرو دی هغه یو د دې کنه وی زه غواړم چې د غاخونه دا وستې شي چې د بیا د نه بد دي خطبه او تقریرونه ونه کی رسول الله ته نه دي څنګه کوي چې دا په مطلق د ناراضي دا په مطلق د ناراضي درشن سعد بن النعمان
رضی الله عنه عمره د پاره تلو ابو سفیان په مکه کې نیولو سعد بن النعمان الته نیولو نو دا غزوه عمرو ابن ابي سفیان د بقیدیانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا عمرو بعل پرې دی چې دا غزین سعد را پرې دی وی سید نو غزین سعد را پرې خو دي جن دي سوق پرې خو د ابو سفیان زوی پرې خو ناشنا خبره او ناشنا ډیره په دې قیدیانو کې د رسول صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه او هغه مسلمانو خو اسلامي نوخ کار کړي او دغه واقعه مته واست بیان کړو چې څنګه هغه قیدی شو په دې ماده کې تیر شي یا کله غینه مخ کې درس وای کې بیان شي چراغنه خوراغه په قیدیانو کې اوس په فدیه ورکې ځانه ذاتي او خو زه مؤمنم زسنګ فدیه ورک الله وتعالى یا ایها النبی پیغمبر آیتونه نازل کړ قل لمن في ايديكم من الاسرى لكم قیدیان چې تاسو سره دي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم دوی ته وای که په زړونو کې پرشتیا خیری د څنګه چې تاسو وای الله بدل د دې مال نه ډیر زیات درکې د کم چې تاسو وسور کې د زادیدو د پاره عام قانون د قیدیانو کې راغلي فدیه ورکه به په خپل عباس رضی الله عنه وی دو خبري الله کړی وی چې یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ويغفر لكم الله بدله دغه فدیه د مال نه ډیر زیات صدر کوي او بل چې الله بم بخي وی یو خو په خپل سترګو لیدل ده د بحرین نه مال راغی بحرین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباس رنته او چته هغه دومره مال او چت کو جيبه وړې نشو په شان باندې غله او تیول کوم دا غینه ډیر څه بده درک او به خپل دا وی سلوي خو ما سره صرف مریان وبس او دې دوی مې په امید ناسم او یغفر لكم چې الله به تاسو بخي ندد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تر واقعا وا عباس رضی الله عنه د بدر په غزا کې کم دروس او عبرتونه چي دي هغه ان شاء الله زه تاسو ته تفصیلا پر روان درس کې بیانوم او د الله په توفیق سره ما خو کې دي شنن په دې درس کې دغه موقره ملوشي دغه نسبت یو سو وېما نن وتناسم د الله په توفیق سره او په تعدی سره ما 50 عبرتونه د بدر د غزا نه راوستي 50 هغه به ان شاء الله بیانوم پر روان درس کې چې الله جون را کوماله 50 فائدې زمنګ د پاره او عبرتونه او درسونه زمنګ د پاره د بدر په غزا کې هغه به بیانوم ان شاء الله دغه بیا چې کوم مخکې سیرت هغه بیانوم الله سبحانه وتعالى زمونږ اخري خاتمه په ایمان کې الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي په کم ټیم کې چې الله زمونږ ناراضي او په هغه ټیم کې الله موږ له مرګ راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط شو والله سبحانه وتعالى څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړیو د شان دی الله موږ د دې بیان کتون کې او اوریدون کې د ټول الله سبحانه وتعالى وجنة الفردوس كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره یوځي کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.